رحیمي ټک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د ګنټۍ دغه نشان کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو ورسیږي. که غواړئ د چا ویب سایټ هیک کړئ نو دغه ویډیو ستاسې لپاره ده. سلامونه، زه رحیم رحیمي تاسو ټول ته په رحیمي ټک یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. زموږ نننی ویډیو د څنګه کولی سو د نورو خلګو ویب سایټ هیک کړو، د نورو خلګو د فیسبوک لیکنې تغییر ورکړو، د ټویټر لیکنو ته تغییر ورکړو. نو دغسې نور هر څه کولی سو. د دې ډېر اسانه طریقه ده، خو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو چې ورباندې سم پوه سئ. د دې لپاره به تاسې لاړ سئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړ هلته به په سرچ باکس کې ولیکئ ایډیټ ویب سایټ. کله چې مو ایډیټ ویب سایټ ولیکه، دغه اولنی اپلیکیشن چې تاسې وینئ دغه به تاسې خپل په تلیفون کې انسټال کړئ. کله چې مو دغه ایډیټ ویب سایټ مو خپل په تلیفون کې انسټال کړه، هغه به خلاص کړئ. کله چې خلاص کړئ دغسې تاسې ته ګوګل خلاصیږي. دلته تاسې هر څه ورته سرچ ورکوئ. مثلا زه اوس سرچ ورکوم یوټیوب. کله چې یوټیوب مو سرچ ورکړه دلته اوس تاسې ته راغلل. اوس یعنې اوس څنګه موږ تغیرات ورکولی سو. مثلا زه دلته خپل چینل رحیم ټیک ورکوم. که چیرې مو زموږ چینل تر اوسه نه یې سبسکرایب کړی نو دغه سور نشان چې تاسو وینئ دغه کلیک کړئ. اوس دغه زموږ چینل سو او دغه ویډیوګانې سو. اوس راځو ویډیوز ته. اوس مثلا تاسې اوس ګورئ دا رحیم ټیک دی. زه غواړم دې نوم تغییر ورکړم. دغه تاسې د قلم نشان چې وینئ دغه به تاسې کلیک کړئ. اوس به دا لیکنه کلیک کړئ. اوس هر څه تاسې وغواړئ هغه لیکلی سئ. مثلا دا د رحیمي افغان ټیکس اوس برته خلاص دا دغسې سو. دغسې تاسې کولی سئ د فیسبوک، د ټویټر د هر شي لیکنې تنها یوټیوب نه د هر شي لیکنو ته تغیرات ورکئ. یا مثلا زه اوس خپل د ټویټر اکاونټ لیکم رحیمي. دا زما د ټویټر اکاونټ سو. نو دغسې تاسې اوس زه فلحال فیسبوک خلاصول غواړم نو تاسې کولی سئ فیسبوک هم خلاصولی سئ. اوس دغه لیکنه ده چې ما کړې ده څنګه بس هغه قلم نشان به ګورئ باید شین وي. کله چې شین مو انتخاب کړه دغه دی نوم پاک سو. ورپسې راځ دغه لیکنې سو دا هم پاکیږي. ګورئ نو دغسې تاسې کولی سئ د هر ویب سایټ هیک کړئ او لیکنې تغیرات ورکړئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، ویډیو د نورو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ چینل رحیمي ټک یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت، خدای په امان.